بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اول جی منگا په دې درس کې به ان شاء الله سبحانك اللهم منتی خبره کو. اول د هغې ترجمه وکړو، ځان په پوه کړو، بیا چې کوم دی هر یو کس ته به ان شاء الله دا واورو د چا غلطي وغیره، نو هغه به صحیح کړو. صحیح شو که نه جي؟ چې زموږ مونځ سم شي. دا ټولو کې غټه خبره دا دی چې مونځ د الله جل جلاله عبادت مونږ کو. الله جل جلاله واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، خپل مونځ چې کوم دی هغه سم کوي. صحیح شو؟ خپل مونځ چې کوم دی هغه سم کوي. صحیح قوامت سره مونځ کول چې کوم دی چې انسان په هغې منتې ځان پوه کړي، انسان په هغې منتې ځان پوه کړي. په دې مقصد منتې زمونږ دا درسونه چې کوم دي دا به چلیږي ان شاء الله. او لږ وخت 9 منټه 10 منټه که نور خلک یې هم اوري نو ان شاء الله ډېر دغه بني اوږده درسونه بنیږي. ورسره چې کوم مسلې چې راځي کوم ځای ته چې موږ ورسو، کوم مسلې راځي یا د چا ذهن کې کوم سوالي، نو ورسره هغه تپوسونه به هم کوئ. صحیح شوه؟ د ټولو نه مخکې مونږ تلي درس کې مونږ الله اکبر منتې خبره کړې وه، او هغې نه مخکې زما عزتمندو مونځ ته انسان په څه منتې داخلېږي؟ څه منتې به داخلېږي مونځ ته؟ نیت منتې. صحیح شوه؟ بغیر نیت نه چې کوم دی مونځ نه کېږي، لازمي به نیت کوي. اوس په نیت څنګه کوو جي؟ حاجي نیت به څنګه کوو؟ نه الله اکبر خو به وروسته ووایي، خو اول به نیت کوي که نه؟ نفل یا چې کوم یا چې ښه جي، دا خو تاسو دا خبره وکړه که نه جي؟ دا ښه خبره ده چې انسان مونځ ته داخلېږي، په نیت باندې داخلېږي. اوس ته دا نیت چې کوم دی دا به لازمي لکه څنګه چې بابا ووایي چې په لفظي په ژبه باندې به وایي نیت کومه زړه د خلاصه په دې حاضر وخت باندې حاضر امام پسې که نه 4 رکعات 3 رکعاته 2 رکعاته کوم فرض چې کوم دي هغه ویل چې کوم دي دا لازمي نه دي زما عزتمندو. صحیح شوه؟ دا په دې ژبه باندې لازمي نیت چې کوم دی دا صرف په عمرې کې او په حج کې دی. صحیح شوه؟ لیکن اوس بغیر د تلفظ نه انسان جمعات ته دننه شه. صحیح شوه؟ او دی راغلی کور نه دا دی چې د ماسپښین مونځ کومه، او جمعات ته دی دننه شه په دغې منتې په وخت منتې دننه شه که نه، نو د ده دا نیت دی چې دا حاضر مونځ کومه، قضا مونځ نه کومه. صحیح شوه؟ دا د ده په زړه کې راشي، بس دقه چې د صرف الله اکبر وي او په زړه کې د دا زړه حاضر کول چې کوم دی دې وخت کې دا لازمي دي. حاضر کول لکه انسان چې ودرېږي انسان زړه حاضره کړي، بس دقه همته دا پوره ده. صحیح شوه؟ دا پوره ده. دا د خولې منتې کو انسان ووي، یو انسان یا داسې انپړه سړی دی او که هغه ته ته ووایې یاره په دې زړه کې نیت کو، هغې په زړه کې څنګه کوم که نه کو هغې جی او بالکل دغه صحیح ده. اوس یو انپړه سړی دی هغه د دغې نه دی خبر چې دا زړه نیت به زه څنګه کوم. صحیح شوه؟ نو دی چې په خولې منتې ووایي نو په زړه کې یې راشي. لیکن د دې تاسو ته یو بله خبره وکړم زما عزتمند، اوس یو انسان د دې د ماسپښین مونځ د راغل دی او دی په هغه دغې کې خپل هغه نیت دی یاد کړی دی که نه، لیکن دی هغه د ماسپښین په ځای باندې مازدیګر مونځ وي. د ده اوس نیت دا دی چې د ماسپښین مونځ کوم، نو آیا د ده دا مونځ وشي که ونه شي؟ بابا اوس ته ماسپښین مونځ ته راغلی او ستا نیت کې هم دا دی چې زه دا د ماسپښین مونځ کوم، او تا خولې کې صرف نیت دی هغه د ماسپښین دی، خو په خولې منتې د مازدیګر راغی، نو آیا ستا مونځ وشي که ونه شي؟ نو د ده مونځ چې کوم دی زه تاسو ته په دې منتې دا وایم که نه چې دا د خولې تلفظ چې کوم دی دا لازمي نه دی، په زړه کې د ده د ماسپښین دی، نو د ده مونځ چې کوم دی وشه. لیکن اوس یو بل کس دی زما عزتمندو، دی اوده دی ګړی د اوس نه ده کتلی، د بانګ واورېده او دی راغی جومات ته. دی جومات ته راغی او امام د مازدیګر مونځ باندې ولاړ دی، دی دا ټول وخت چې کوم دی دی ودو ماسپښین مونځ نه تللی دی، لیکن دی هغه وخت کې دی اوس د مازدیګر د ماسپښین نیت وکړه چې دا خو د ماسپښین مونځ دی.
د چې کله وکتل ورته امام خو د مازدیګر لمونځ کو نو د دې دا لمونځ وشو که ونه شي نیت ته د ماسپښین کړ دی لمونځ د مازدیګر وکړ صحیح شوه نو د ده لمونځ چې کوم دی به دا ونه شه دی به د ماسپښین نیت کې هغه لمونځ به دی بیا کوي صحیح شوه د ماسپښین لمونځ چې کوم دی هغه د ده ونه شه صحیح شوه نو دا د خولې لفظ چې کوم دی دا لازمي نه دی په زړه کې راویستل چې کوم دی دا لازمي ده پوه شوې په دې منطق نو هغه به بیا کیږي که نه هغه زموږ په مسلک کې چې لازمي به هر یو لمونځ چې کوم دی هغه بل هغه لمونځ پسې کوي لکه اوس د ماسپښین مازدیګر پسې وکړئ مازدیګر د ماسپښین پسې دا نه کیږي صحیح شوه په دې منطق پوه شئ که نه جي بیا تاسو الله اکبر ووایئ بابا موږ ویلو چې الله اکبر د دې څه معنی شله نه الله اکبر معنی څه ده تاسو وایئ الله لوی دی صحیح شوه په خولې دې ووایي که په زړه دې ووایي خو چې نیت زړه کې به دا راولي چې دا د قضا لمونځ دی حاضر به نه وي او قضا دې وکړي بیا د ماسپښین وکړي صحیح شوه دا خبره لغونتې وکړو چې بیا وروسته به سوال نه کوو دا کله چې دغه کوو که نه سوال نه وروسته کوو ځکه چې نور خلک ته خبرې اوري چې بیا هغوی پرې ځان پوهېږي بیا الله اکبر موږ وي چې الله اکبر معنی څه الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی صحیح شوه او د هغې تاسو ته ما تلي درس کې تفصیل سره ویلی چې الله څومره لوی دی چې د انسان صرف ذهن دغه ورسي نور موږ ته دا پته نه لګي چې الله څومره لوی دی دا خو صرف د الله جل جلاله مخلوقاتو کې لکه موږ د مزین اوچوردو چې الله جل جلاله ډېر لوی دی زما عزتمند ځکه زما عزتمند لمونځ چې کوم دی الله جل جلاله سره بیا هم کلامي ده نو چې الله جل جلاله سره هم کلامي ده موږ صحیح طریقې سره زده کړو ځان په پوهه کړو نو چې بیا انسان هم کلامي کې الله جل جلاله سره نو چې بیا د زړه حاضر وي ده ته پته لګي چې زه څه وایم الله اکبر موږ ووایو بیا ورپسې به څه شی ووایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك صحیح شوه نور هم دغه راغل دي ثنا نور هم صفات راغل دي لیکن دا په دې منته ځان ښه پوهه کوي چې ځان په پوهه کوي په دې معنی منته هم ځان په پوهه کوي ځکه اکثر خلک چې کوم دي صرف د قضا یاد کړی ده صحیح شوه سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك معنا سبحانك اللهم چې پاکي اے الله د هیڅ نه پاکي د هر عیب نه هر نقص نه هر کوم هغه صفات چې هغې کې نقص دی الله ته هغې نه پاکي اے الله ستاله کامل صفات دي ستاله کامل دغه دي د نقصاناتو نه ته پاکي سبحانك اللهم اے الله ته د هر نقص نه پاکي د هر عیب نه پاکي الله جل جلاله لا کمال صفات دي نقص نه الله جل جلاله پاک دی نقص نه الله جل جلاله پاک دی او ځنې داسې دغه دی چې د انسان په دغې کې نقصي یو انسان له خوب نه راځي دا د انسان په دغې کې نقص دی لیکن د الله جل جلاله نه خوب کی او نه پریشانی لا تأخذه سنة ولا نوم هر وخت کې الله جل جلاله حاضر د مخلوقات ته ګوري اس لمحې کې د الله جل جلاله نه ته پناه نه نو د الله جل جلاله لپاره دا کمال دی صحیح شوه الله جل جلاله لپاره دا کمال دی هر وخت کې هر صفات چې کوم دی الله جل جلاله کمال صفات دي هر صفات چې کوم دي د الله جل جلاله کمال صفات دي او الله جل جلاله لکم صفات مونږ به د خو ثابتوږي کوم چې الله جل جلاله متخیلی دي په قرآن کې نبی علیه الصلاة والسلام متخیلی دي په حدیثونو نه ثابت دي د الله جل جلاله نه ثابت دي هغه صفات هغه نمونه کوم چې الله جل جلاله متخیل دي دا به دغه شانتي به مونږه الله جل جلاله ثابتو نه به دې کې تحریف زیاتې کمې کو نه به تنقیس کو نه به دا د خو چې نه دا مناسب نه ده دا ښه نه ده دا صحیح ده کوم چې الله جل جلاله ثابت کړي دي مونږ به ثابتو پوه شوئ که نه جي سبحانك اللهم کامل صفات
الله جل جلاله د هر نقصان هر عیب نه الله جل جلاله پاک دی. پوه شوې کنه جی؟ سبحانك اللهم وبحمدك. وبحمدك سما معنی شته جی؟ ټول ثنا صفت چې کوم دی هغه الله لره دی. ټول ثنا صفت چې کوم دی هغه الله لره دی. یعنی زمونږ ټول تعریفونه چې کوم دي هغه الله لره دي. ټول تعریفونه چې کوم دي هغه الله لره دي. مونږ منته کوم انعامات کړ دي صرف الله کړ دي. مونږ منته کوم انعامات کړ دي الله کړ دي. ټول ثنا صفت چې کوم دي ټول الله لره دي. صحیح شو؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك معنا چې مبارک دی. صحیح شو؟ اسمك عربی کې څه شي ستوي جی؟ نوم. چې ستا نوم چې کوم دی مبارک دی. وتبارك اسمك ستاسو نوم چې کوم دی هغه مبارک نوم دی. وتبارك اسمك مبارک نوم دی الله جل جلاله. وتعالى جدك معنا وعظم شأنك يعني ستا شان چې کوم دی ډیر عظیم دی. ستا شان چې کوم دی هغه ډیر اوچت دی. وتعالى جدك بیا مونږ سوي جی ولا اله غیرک. دا وګوره دا ټول عقیده د زما عزت مندو په دې سره سړی مستداخل شي سړی بیا لچک راځي خوان راځي مزه راځي. ولا اله غیرک اے الله تانا بغیر سوک د عبادت حقدار نشته دی. ولا اله غیرک نشته دی بغیر د تانا سوک معبود بر حق یعنی په حق منتی د عبادت کولو سوک نشته دی. دا په حق منتی مونږ ولی ویو ځکه نور بوتان خوشته دی که نه لیکن په حق منتی دی جی خلقی کی په غلط منتی کی لګیا دي. صحیح شو؟ په حق منتی حقدار یو هی الله دی. نور خو خلق جوړ کړي دي لیکن باطل دي. صحیح شو؟ په حق منتی صرف یو هی الله د عبادت حقدار دی. یو هی الله د عبادت حقدار دی. انسان چې دا اوی کنه نو زړه تسلی زړه چې کوم دی هغه ته نور ملاو شي. زړه چې کوم دی نور ملاو شي ته دی الله جل جلاله صفت بیان کړي. الله جل جلاله ستا په زړه کې نور پیدا کړي. ولا اله غیر. بیا موږ سوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا سوي کنه بابا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بابا تا خود د دې ترجمه وکړه انعام دلاره پورا صحیح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی پناه غواړم په الله منته. پناه غواړم په الله منته د چانا د شیطان مردود نه. د شیطان رجیم معنا رټلې شوی زموږ پښتو کې ورته رټلې شوی وي. صحیح شو؟ چې الله جل جلاله خبره وانه اوریدله او الله جل جلاله سره مارزه شروع کړله نو الله جل جلاله د اسمان نه اورټوي زل قال اخرج منها مذءوما مدحورا. وی رخص ذا ذلیل رسوا شه د اسمان نه اورټل شي. وای شو؟ نو دی رجیم معنی دا او کوشش کوي الله جل جلاله وی چې ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدو. استاسو دشمن دی نو تاسو دشمن وګڼئ. لیکن دا هم دغه کوي زما عزت مندو چې د شیطان ولا کار مونږ چرته ونشي. مونږ داسې ونه رټلې شو بیا چرته. صحیح شو؟ مونږ داسې چرته ونه رټلې شو. د شیطان کار چې کوم دی هغه مونږ ونکو چرته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم په الله منته د شیطان رټلې شوي نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په پښتو کې دا صحیح ترجمه دا راځي. صحیح شو؟ بیا بسم الله الرحمن الرحیم. بسم یعنی شروع کوم. بسم اسم معنا پنوم د الله. شروع کوم پنوم د الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو دواړه د رحمت صفتونه دي کنه جی لیکن دی کې فرق دا دی چې الرحمن څه مطلب دی رحیم څه مطلب دی. الرحمن معنا
یعنی عام رحمت کولو والا ټول مخلوقات منته هغه کافر دی مسلمان دی زناور دی انسان دی سوق به چې دی کنه دی ټول خلقو منته دی الله جل جلاله رحمت دی صحیح شو الرحیم خاص رحمت چې کوم دی مؤمنانو لپاره خاص رحمت چې کوم دی مؤمنانو لپاره نو دی الله جل جلاله په نوم شروع کوم چې هغه رحمان دی او رحیم دی عام رحمت کول والا او خاص رحمت کول والا د قضیه پوره ده اوس په تاسو نه دغه شروع کو والله اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین